سلامونه وخت مو بخیر. له شمشاد څخه د دې مهال خبرونو ته ښه راغلاست. افغان ځواکونه دې له دفاعي حالت راووځي او تعرضي حالت دې غوره کړي. ولسمشر غني امنیتي ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې د ټولو حکومت ضد ډلو پر وړاندې عملیات ګړندي کړي. ولسمشر غني کابل او ننګرهار کې تر بریدونو وروسته ولس ته په وینا کې ویل چې طالبانو جګړه نه ده درولې او د پردیو په لمسون یې لا شدت ورکړی او باید له دې کار لاس واخلي. له دې سره پخواني ولسمشر هم کابل او ننګرهار کې وروستۍ پیښې غندلې او دا یې د بشر ضد جنایت بللی. ولسمشر غني وایي طالبانو سولې ته د حکومت او افغان ولس له نیک نیت نه بده ګټه نه پورته کړې او جګړو ته یې زور ورکړی. ولسمشر په کابل او ننګرهار کې وروستۍ پیښې غندلې او دا یې لوی جنایتونه یاد کړي دي. مر طالبانو ډلې د پردیو په لمسون جنګ ته شدت ورکړی او د افغانانو وینې بهولې دي. ما بار دیگر بالای طالبان و بزرگان آنان صدا میزنیم تا به خواست بیگانگان از کشتن و ریختاندن خون افغانها دست بردارند. به جنگی که بالای کشور ما تحمیل گردیده است و آن را علمای جهان اسلام ناروا و فتنه خواندند نقطه پایان بگذارید و راه صلح را پیش گیرید. ولسمشر غني وایي طالبان پر ځای د دې چې اوربند وکړي او تاوتریخوالی کم کړي لا یې د پردیو په لمسون جګړو ته دوام ورکړی او باید لاس ترې واخلي. له دې سره ولسمشر امنیتي ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې نور له دفاعي حالت راووځي او پر ټولو حکومت ضد ډلو وار لومړی کړي. نو د هیواد د دفاع د هیوادوالو عوامه تاسیساتو د امنیت او خوندیتوب او د طالبانو او ټولو تروریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د دفع کولو او د دوی د ځپلو په موخه د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعي حالت پر ځای برته تعرضي حالت اختیار کړي او دښمن پر وړاندې خپل عملیات پیل کړي. ولسمشر ګواښ وکړ چې طالبان د حکومت له لوري د سولې او اوربند غوښتنه د ضعف په معنا نه تعبیروي، که نه نو امنیتي ځواکونه یې د سخت ځواب ورکولو توان لري. ولسمشر د طالبانو پر رهبرۍ غږ وکړ چې د سولې لپاره د ریښتینې ګامونه واخلي او اوربند یې وکړي چې دا د افغانانو او نړیوالې ټولنې غوښتنه ده. یک بار دیگر بالای رهبری طالبان صدا میزنیم تا به خاطر مبارزه مؤثر با ویروس کرونا که هموطنان ما را سخت نگران ساخته است و بالای زندگی اقتصادی و اجتماعی آنان اثرات منفی گذاشته است و همچنان به خاطر ختم جنگ و رسیدن به صلح پایدار و واقعی دعوت آتش بس را که نه تنها خواست حکومت بلکه خواست ملت عظیم افغانستان و جامعه جهانی می باشد و بارها تکرار گردیده است بپذیرند و آمادگی نشاندند. له دې سره پخواني ولسمشر هم په کابل او ننګرهار کې بریدونه غندلي او پر ښکېلو خواوو یې غږ کړی چې له وروروژنې لاس واخلي. پخواني ولسمشر تازه پیښې ستر جنایت بللی او له طالبانو یې هم غوښتي چې د سولې په برخه کې نیک اقدامات وکړي. د کابل په برچي سیمه کې په روغتون برید کې شاوخوا 10 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. په وژل شویو کې نوي پیدا شوي ماشومان، میندې او د روغتون نرسانې هم شاملې دي. برید د 6 ساعته دوام وروسته د ټولو بریدګرو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د برچي په ملي سلبستریز روغتون کې ډیره برخه خدمات نسایي او ولادي ناروغانو ته وړاندې کیږي. د سهشنبې ورځې پیل په افغانستان کې له خونړیو بریدونو سره و. پلازمینه کابل هم له دغو بریدونو په امان کې نه و. د سهار 10 بجې وې چې د کابل ښار لویدیځې څنډې دشتي برچي سیمه کې پر سلبستریز روغتون چې ډیری پکې نسایي ولادي مریضان بستر وو د 3 وسلوالو تر برید لاندې راغی. دغه برید چې 6 ساعته دوام یې وکړ د ماشومانو، میندو او د روغتون د نرسانو په ګډون پکې 14 تنه وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. له 100 زیات چې مریضان او د روغتون ډاکټران پکې شامل وو د امنیتي ځواکونو له لوري ژغورل شوي دي. با تاسف تروریستان به دوام جنایاتشان امروز به شفاخانه صدبستر برچی حمله کردند که یک جنایت ضد بشری را خلق کردند. نیروهای امنیتی ما بیشتر از 100 تن از گیرماندگان از این شفاخانه تا آخری عملیات نجات دادند و عملیات با کشته شدن 3 تروریست خاتمه یافت. برید هغه مهال پای ته ورسېده چې د امنیتي ځواکونو له لوري 3 واړه بریدګر ووژل شول. عامه روغتیا وزارت د جګړې له ښکېلو خواو غواړي چې روغتیایي مرکزونه دې تر برید لاندې نه نیسي. شفاخانه پرسنل صحی و مریض باید از هر نوع تهاجم و تعرض
هر جانب دخیل در جنگ باید که مسئول باشه. با ما اجازه بتین، با ما فرصت را بتین تا ما با افغانستان خدمت کنیم. برای دکتر، برای شفاخانه، برای کلینیک، برای نرس، برای قابله هیچ فرق نمیکنه که در شفاخانه ما از کدام قشر، از کدام جغرافیا، از کدام زبان مراجعه میکنه. د دغه برید مسؤلیت لا تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. طالبانو دغه برید غندلی او پکې خپل لاس لرل یې رد کړي دي. خو امنیت شورا یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی ودرئ، ځکه همدا جګړه ده چې نورو ترهګرو ډلو ته یې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو ځان وژونکي برید 24 تنه وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. ځانمرګي برید د خیوې ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو د پخواني قمندان شیخ اکرام په جنازه کې شوې ده. په وژل شویو کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبدالله ملکزی هم شامل دی. ځایي چارواکي وایي د ځینو ټپیانو وضعیت نازک دی او ممکن د مړو شمیر کې زیاتوالی راشي. په یوه جنازه کې 24 نورې جنازې نږدې 11 بجې په خیوې ولسوالۍ کې خلکو د شیخ اکرم جنازې ته تابع نیوله چې ځانمرګي برید پکې شوی. دا د پیښې د ځای عکسونه دي چې هرې خواته جسدونه پراته دي. جسدونه او ټپیان د ننګرهار حوزوي روغتون ته راوړل کیږي. دا چې ټپیان زیات او عاجل دي، ډاکټران په دهلیزونو کې د ټپیانو درملنه کوي چې د مرګ له ګواښۍ راوګرځوي. که غړس دغه غړس سره یعنې اندازې نه زیات خلک یعنی سلګونه خلک پراته وو، حتی مړی ژوندی نه پېژندل کېدل، ټول رنګونه اوښتي وو. موږ در په در غریب افغانانو پسې د انتحار او انفجار نه بغیر کورونا مراسم را روان دي. د ده په څنګ کې دی په هدیره کې په عین د مراسم د جنازه کې درزې ورکړه. زموږ ډېر بېګناه کلیوال ډریوران، کیله فروش، مالټه فروش د ورځې چاته غریبي کې هغه هم په شهادت ورسول. راوړل شوي. په وژل شوو کې د ولایتي شورا وکیل عبدالله لالا خان او په ټپیانو کې د عبدالله پلار نوراغه ملکزی چې د ولسي جرګې غړی شامل دي. دا چې د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی، امکان شته چې د مړو شمېر لوړ شي. د هغې په جنازه کې په زرګونو کسانو برخه اخیستې وه، خو په دغه جنازې په منځ کې یو انتحاري خپل انفجاري موادو ته انفجار ورکړی و چې زیات کسان شهیدان شول او زخمیان شول. آخري ارقام چې موږ لرو 40 کسه شهیدان شوي دي او 8 کسه زخمیان دي، خو کېدای شي د ارقام تغییر شي. د شهیدانو په منځ کې د ننګرهار د ولایتي شورا تکړه وکیل لالا خان هم شامل دی. دا پیښه په کور دننه او بهر غبرګون نه لري او د وحشت وروستی حد ښودل شوی دی. که څه هم طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي، خو امنیت شورا په اعلامیه کې لیکلي چې د طالبانو جګړې داعش، حقاني شبکې، لشکر طیبه او نورو ترهګریزو ډلو ته زمینه برابره کړې چې تاوتریخوالی وکړي. شکیل احمد سید، شمشاد راډیو تلویزیون، ننګرهار. د بلخ ولایت بلخ ولسوالۍ په غونډان کلي کې د هوایي برید له امله 20 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د سیمې اوسیدونکي چې د وژل شویو کسانو جسدونه یې د اعتراض په ډول د ولسوالۍ بازار ته راوړي، وایي وژل شوي او ټپیان شوي کسان ټول ملکیان دي. خو شاهین قلی اردو بیا وژل شوي کسان طالبان یادوي او وایي چې پر امنیتي پوستو یې د برید پلان درلود. د لارون په جریان کې هم د امنیتي ځواکونو د ډزو له امله 3 کسان ټپیان شوي دي. تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس تازه 281 مثبت پیښې ثبت شوي. کابل هغه ولایت دی چې د مثبتو پیښو شمیر پکې زیات دی، چې له دې سره هیواد کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر 4993 ته ورسید. عامه روغتیا وزارت د قرنطین پر جدیت ټینګار کوي او وایي د ماتولو په تړاو یې له رسمي پریکړه نه ده شوې. ولسمشر شرط یې کوي چې عبدالله سره هوکړه کې اساسي قانون مات نشي. ارګ وایي سیاسي هوکړه د ملي یووالي لپاره کیږي چې په اصولو کې توافق راغلی او په جزئیاتو یې کار روان دی. په هوکړه کې جنجالي ټکی جنرال دوستم ته د مارشالۍ ورکول دی. تحلیل کوونکي وایي قدرت د قانون له دایرې بیرون ویشل کیږي، خو مثبت اړخ یې طالبانو سره د مذاکراتو لپاره خنډونه له منځه وړل دي. د ولسمشر غني له لوري د قدرت ویش ځینې اندېښمن کړي او له حکومت یې ګیلمن کړي دي. تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې دا ډول د واک ویش به راتلونکي کې خلک د ټاکنو په سیستم بې باوره کړي. ټینګار دا دی چې ولسمشر غني دې د خلکو رایو ته احترام وکړي او هیڅوک دې ځان سره په واک کې نه شریکوي.
وروسته له هغې چې په چین کې بیا د کرونا ویروس مثبتې پیښې ثبت شوې د دغه هیواد د روغتیا ملي کمیسیون وایي پلان لري چې د ووهان ښار چې 11 میلیونه نفوس لري معاینه کړي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون وروسته له هغې د کوویډ 19 مثبتې پیښې ثبت کړي چې په ټول هیواد کې یې ګرځبندیز او نور قیودات محدود کړل. راپورونه وایي دا لا معلومه نه ده چې دا ازموینه به څه مهال پیل شي، خو ویل کېږي چې 10 ورځې وخت به ونیسي. د چین له دې پلان سره هممهاله د جرمني استخباراتو ویلي د روغتیا نړیوالې ادارې د چینایي ولسمشر د فشارونو له امله لومړیو کې د یاد ویروس د خپرېدو خبر نه دی خپور کړی او دا موضوع باید وڅېړل شي. کورونا چې تیر کال د چین په ووهان ښار کې پیدا شو، دغه هیواد کې 3809 کسان مړه کړل، خو بیجینګ یې په چټکۍ سره د لا خپرېدا مخه ونیوله. حماس وایي اسرائیلو له لوري غزه کې نیول شوي سیمې ضمیمه کولو ته بې ځوابه نه پاتې کېږي. د غزې په ترانګه کې حماس ډلې د اسرائیلو ته خبرداری ورکړې چې لویدیځه غاړه کې د نیول شوي سیمې ضمیمه کول به اسرائیلو لپاره ناوړه پایلې ولري. د حماس ډلې مشر اشرف زید چې د اسرائیلو د یووالي پلان یې یوه دسیسه ګڼلې خبرداری ورکړی دغې سیمه کې هر ډول اقدام به بې ځوابه پرې نږدي. اشرف زید خبرداری ورکړ چې د اسرائیلو له لوري لویدیځې ترانګې نیول شوي سیمې یوځای کېدل به د فلسطین د خلکو کړکېچ لا پسې پراخ کړي او د خپلو حقونو د خوندیتوب په موخه به خپل صفونه لا پیاوړي کړي. حماس ډلې دا خبرداری په داسې مهال کې ورکړی چې نن یاده سیمه کې یو اسرائیلي سرتیری د فلسطینیانو لخوا په ډبرو له ویشتل کېدو وروسته روغتون کې مړ شوی دی. د اوس لپاره مو خبرونه همدومره وو. له ملتیا مو ډېره مننه. تر بیا ښه وخت.